د نیالګیو په کینولو د چاپیریال ساتنه وکړئ. دغه سرلیک لاندې د هیواد په کچه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د ننګرهار ولایت څخه د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. دغه ادارې رئیس د طبیعت او اسلام لاړخه د نیالګیو په کینولو نظر واچو او زیاته کړه چې څو لسیزو جنگ جګړو د بلابل ډول وسلو استعمال، بد اقتصادي وضعیت، د هیواد د ځنګلونو د منځ تلل، د صنعتي هیوادونو لخوا د هوا ککړتیا او د اقلیمي بدلون له امله اغیزې هغه څه دي چې زموږ هیواد ته ګڼ زیانونه اړولي دي. نوموړی وایي د روغتیا، سالم چاپیریال او د سرطان او بلابل ډوله وژونکو ناروغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لار د نیالګیو کینول او د چاپیریال سرسبزه کول دي چې په دې برخه کې د حکومت ترڅنګ ولسي ونډه خورا مهمه ده. هغه پروګرام زموږ د 1410 کال پورې دی. کوشش کوو چې تر هغه پورې موږ دی چې د پاسه 200 میلیونه ونې په ټول افغانستان کې نهال کړو چې په کلني حساب باندې تقریبا 25 میلیونه ونې کېږي. خو دا یوازې چاپیریال ساتنې اداره نشي کولی، بلکې دا د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو ادارو د ملي او بین المللي مؤسساتو سره په شریکه باندې انشاءالله دا پروګرام موږ مخې ته وړو انشاءالله. او امید هم دا دی چې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي هوډ یې کړی چې دغه کمپاین په ترڅ کې تر 1410 کال پورې د ټول هیواد په کچه څه د پاسه 200 میلیونه نیالګي او په کلني ډول 15 میلیونه نیالګي کینوي. چې هر هغه ځای وي هغه به ټولو په نیالګیو باندې په درختو باندې ښایسته کوو چې د چاپیریال ساتنې له نګاه څخه هم چې زموږ ستاسې چې کوم امراض دي یا دلته په موږ ستاسې باندې مسلط دي یا زموږ ستاسې هېوادوال په دې مرضو مشکلاتو باندې اخته دي، هغه د هوا د ککړتیا په خاطر باندې موږ تاسې دا درک کړې ده چې کله الله رب العزت رحمت وکړي، باران وکړي او په خپلو نوم رحمت وي، باران دی، خو بالاخره د هوا ډېره صفا سي او ډېر ښه خوند کوي، ان تر دې چې ډېرې مریضۍ الله رب العزت ورسره محو کړي. د دوی پر وینا دمګړۍ نړیوالو ملي بنسټونو او ادارو سره د 2 میلیونه نیالګیو هوکړلیک لاسلیک کړی. خلک بیا دغه ډول پریکړې هرکلی کوي او له حکومته یې د ساتنې غوښتنه کوي. د مؤسسې مسؤلین بیا ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د دې وراخوا به ولسونو ته نور خدمات هم وړاندې کړي. په همدغه پروژه کې چې موږ اوس د سویسیانو سره لرو چې د دې لپاره به د ننګرهار ولایت لپاره د اقلیم بدلون سره د سازګارۍ ولایتي پلان ورته جوړیږي چې هغه به بیا هم په ګډه سره د امارتي ادارو سره دلته په ننګرهار کې جوړیږي. هغو ته هم ژمن یو او بهر علاوه د دې نه جناب رئیس صاحب چې د سیمې اوسیدونکي بیا دا ډول پروګرامونه اغیزمن بولي او د ساتنې په برخه کې له حکومتي مسؤلینو غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. موږ همکارۍ ته تیار یو، خو اوس چې زه خپل کور له هغه سر د غره د یخ نه اوبه راوړم نو دې بوټو له څنګه راوړم؟ دوی دې دلته بور ووایي، موږ د همکارۍ ته آماده یو. ښاروالۍ نه چې ډېر تر ډېره د دې څلور خوا یې احاطه کړي، پنجره ورته ونیسي او نور ګلان ورته راوړي، یوازې په دې ناجو صبر باندې شانې کېږي، چمن او ښکلاګانې نور هم ورته لا زیاتې کړي. د ننګرهار مرکزي ښاروالۍ مسؤلین بیا ښار کې د هر ډول نیالګیو د اوبو رسونې ساتنې ډاډ ورکوي. د سیمې په ولسونو هم غږ دا ده لکه څرنګه هم ښار مشترک کور ده د ټولو ښاریانو د ښاروالۍ ورسره د ټولو یو مشترک کور د غوښتنه هم دا شی ده ترې چې په حفظ و مراقبت کې له موږ سره په هره برخه کې کوشش وکړي. کوم وخت کې که پرسونل د کمښت سره د ننګرهار ښاروالۍ مخ کېږي، د دوی د دغه سیمې خلک له موږ سره یو د اشر په شکل باندې عملي اقدام وکړي تر څو یا د اوبو یا د هغه بل کومه ستونزه وي دغه حل راسره. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي 12 ولایتونو کې د بوټو بزغلي کاري جوړ کړي دي او له خلکو یې وغوښتل چې نیالګیو ساتنې ترڅنګ د سوخت توکو ته پام وکړي او داسې څه د نه سوځوي چې هوا ککړوي.